السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه راپونځو خپلې ویډیو طرف ته. که تاسو هم خپل تصویر داسې جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا ټول ناول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارټ اپلیکیشن اوپن کړئ او په دې پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به په دې بیکګراوند باندې کلیک وکړئ چې د بیکګراوند تاسو پیکارټ اپلیکیشن کې اوپن شي. د بیکګراوند لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سیمپلی تاسو په هغه ډسکرپشن کې چې کوم لینک وي سیمپلی تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو د بیکګراوند به تاسو ته راشي. دا په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او همدغه رنګ ښایسته ښایسته تصویران په خپل موبایل کې جوړ کړئ. چې کله تاسو هغه ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړو دلته کې به اوس تاسو دا بیکګراوند راوړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ او دا پاسه بره حصه چې کومه دی نو دا به تاسو ترې ایزر کړئ او بیا به تاسو په بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. او که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې تپوس کولی شئ. چې کله دا تاسو وکړئ نو تاسو به دلته کې اوس په ایجازت باندې کلیک وکړئ او دلته کې به په شډو باندې کلیک وکړئ. شډو به لږه ښکته کړئ کمه کړئ چې تاسو تصویر ښایسته د طریقې سره میچ شي. کله دا تاسو وکړئ نو اوس به په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دلته کې به دوباره په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې کوم تصویر نه تاسو بیکګراوند ریموو کړی وي هغه تصویر به دلته ته راوړئ. که ریموو د بیکګراوند ریموو کېدو طریقه تاسو ته نه زده نو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي. هغه ویډیو تاسو وګورئ نو تاسو به یو کلیک سره خپل بیکګراوند ریموو کولی شئ څنګه چې زه ریموو کوم په یو کلیک سره. بیا به تاسو دوباره دا پینجې دوباره راوړئ او دلته کې به یې ولګئ صحیح طریقې سره به منتخب کړئ او په برش باندې به کلیک وکړئ او لږ تصویر به ترېنه بیکګراوند به ترېنه ریموو کړئ او دلته کې به ایجسټ باندې کلیک وکړئ او په شډو باندې به کلیک وکړئ. شډو به هم لږ ښکته کړئ کم کړئ چې تصویر سره میچ شي او بیا به په برش باندې کلیک وکړئ صحیح طریقې سره به منتخب کړئ. او اوس په دلته کې بیا تاسو په ټیک په دې پلس نشان باندې کلیک وکړئ او ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. اوس په دلته کې دا پینجې راوړئ او په دې بلینډ باندې به کلیک وکړئ. دلته کې په دریم نمبر باندې کلیک وکړئ او دلته کې به صحیح طریقې سره دا منتخب کړئ. دا ټول بیکګراوند چې کوم دی پینجې ده نو دا دې لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. هغه نه بعد به تاسو ټول ته راشئ او دلته کې په کراپ باندې کلیک وکړئ. د تصویر به لږ کراپ کړئ چې تاسو تصویر لږ غټ ښکاري. چې کله دا تاسو وکتل دلته کې به اوس تاسو دوباره ایډیټ فوټو ته راشئ او دا لایټ پینجې چې کومه دی دا به تاسو راوړئ او بلینډ باندې به کلیک وکړئ سکرین ته به راشي نو دا به تاسو داسې طریقې سره منتخب کړئ او بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو اوس په تاسو دلته کې راشي ایفیکټ کې به آرټیسټ باندې تاسو کلیک وکړئ آرټیسټک نو اوس په تاسو دلته کې راشي او دا به لږ تاسو داسې طریقې سره منتخب کړئ چې تاسو کپړو کلر چې کوم وي نو هغه صحیح طریقې سره ښکاري او بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او ډراو ته به راشي. سیمپلی په دې 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ سیو ایمیج باندې به کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو اوس په ګیلري کې اوپن کړئ خپل تصویر او دلته کې به تاسو په دې سینډ باندې کلیک وکړئ او دلته کې تاسو اوس وګورئ ایډیټ ټو لیټ روم لیکلی دی په دې باندې کلیک وکړئ نو د تصویر تاسو لیټ روم ته لاړلو. اوس په تاسو سیمپلی دلته لیټ روم ته راشئ او دلته کې ګورئ د تصویر تاسو لیټ روم ته راغلی په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته کې دا ټولو ناول به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ او لایټ به تاسو د کې وګورئ چې کم دی زیات دی که کم وي نو لږ به زیاتوي او که زیات وي نو لږ به کم کړي. نو داسې طریقې سره به تاسو په لیټ روم کې دته بیا ښایسته شان کلر وکړئ او د بیکګراوند لینک چې کوم دی دا ټولو بیکګراوند او د لایټ پینجې چې کومه دی د دې لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. سیمپلی تاسو په هغه لینک باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دا ټول بیکګراوند او پینجې په یو ځای باندې راشي. هغه نه بیا تاسو خپل ګیلري کې تاسو بیا هغه ډاونلوډ کولی شئ. او که تاسو ته څه قسم ته پرابلم وي نو تاسو موږ نه په کمنټ کې هم تپوس کولی شئ او که په کمنټ باندې نه پوهېږئ نو تاسو
مونږ سره په واتس اپ باندې هم کانټیکټ کولی شئ. واتس اپ نمبر تاسو ته په سکرین باندې شو دی او تاسو بیا دلته ته راشئ. دلته کلیئرټي چې کومه ده دا به لږه مخکې کړي او ویګنیټ چې کوم دی دا به لږ ښکته کړي او بیا به دلته کې راشئ اول نمبر باندې چې کوم دی دا به تاسو لږ مخکې کړي او نایس ریډکشن چې کوم دی دا به هم تاسو لږ مخکې کړي. نو تاسو تصویر اوس ګورئ ښه صحیح طریقې سره سیټ شولو. نو تاسو په سیو کېدو دپاره 3 ډاټ باندې کلیک کړئ او سیو ټو ډیوایس باندې به کلیک کړئ. هائی کوالټي باندې به سیو کړئ او اوکې باندې کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو په خپلې ګیلري کې سیو شي. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل رول فون لاته اجازه ورکړئ. په لوی الله مسپارم د الله په امان.